د نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا ډیر بهادر صحابي دی ډیر بهادر صحابي دا عادت دا کنه دی چې کله میدان جنگ ته ووت کنه دی ډیر په نخرو باندې ګرځېدو میدان جنگ ته ووتو دا توره به راواغسته داسې به تاوله او دا سر به داسې اوچت نیولی سینه به یې ایستلې وه واړه واړه قدمونه به یې اخیستل داسې په ټوپونو به روانو ډېر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې دی ګرځېدو یو ځل دی داسې په میدان جنگ کې روان دی چې نبي علیه السلام پې نظر شو موسکی شو وایي خندل یاره د ده د انداز نه دی دا الله ته ډېر ناخوښه دی دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز وي خوښوي وی نور دا د تکبر انداز دی الله یې نه خوښوي الله د تکبر اندازو نه خوښوي څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي سر اوچت الله ته خوښ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته ته محبوب وي دومره الله ته ته خوښ یې د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي الله به یې څه کړي او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځېده دا توره به یې داسې تاوله سینه یې رېستلې وه نو نبي علیه السلام چې ولیدو داسې یې موسکی شو وایي دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی دا د تکبر انداز دی خو په میدان جنگ کې نه وي میدان جنگ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي میدان جنگ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د ده خو زه د یو ګزار هم نه کېږم اوس جنګونه د ګولو دي د ټوپکو دي وړوکې ماشوم یې ډزو کې غټ سړی ورته وکړي مخکې به جنګونه د زورو د طاقت په وو ابا آمنے سامنے جنګو په توره به جنګو نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنگ کې داسې ګرځېدو په غزوه احد کې نبی علیه السلام خپله توره داسې راویستله یاره دا توره به د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم نبی علیہ السلام توره وه وایي د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړمه هر یو صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره زه حق ادا کولی شم ماله راکړه ځکه د نبي علیه السلام توره وه د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړی شي نو هر صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبره دې حق به زه ادا کړم ما ته یې راکړه خو نبي علیه السلام نه ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاکه پیغمبره د دې تورې حق څه دی لومبی راته هغه ووایه د دې تورې حق څه دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کږه کې دا توره پې څه کې کږه یې پې کې دا د دې تورې حق دی وی د الله پاکه پیغمبره دا حق زه ادا کولی شم ما ته دا توره راکړه دا حق زه ادا کولی شم دا توره ما ته راکړه نو د نبی علیہ السلام ورله دا توره ورکړه وی او ابو دجانه د دې تورې حقدار هم ته یې د دې حقدار هم ته یې هغه توره هغه ته ورکړه ده نو بهرحال د ده په میدان جنگ کې ډېر یو عجیبه انداز و نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې څه مسلمانو څه ټایم کې پسپایي اختیار کړله نبي علیه السلام سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو په هغې صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله تعالی هم د نبي علیه السلام سره پاتې شوی نو چې کله په نبي علیه السلام باندې دا ډېر ګډوډ ګزارونه شروع شو د غشو د تورو که نه دا ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدو نو کافرو ته یې شا کړه او نبی علیہ السلام ته یې مخ کړو دا غشي به راتله نو ده به ورته خپله شا اړوله راړوله په دې به یې دا غشي خوړل او د نبی علیہ السلام نه به یې منع کول په دې شا نو بیا ترې وروسته یو صحابي تپوس وکړو د ابو دجانه عاشقان خو ټول عمر غشي په سینو خوري په شاګانو خو عاشقان غشي نه خوري تا خو ټول غشي په شا خوړلی دي ته څنګه عاشق وي د نبی علیہ السلام چې غشي دي په شا خوړل هغه ورته بالکل خبره دی ټیک ده چې عاشقان غشي په سینو خوري خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کولی زما شا د محبوب صلی الله علیه وسلم ته راتله ما چې کله دشمن ته مخ کو سینه کوله غشو ته ما نو زما شاه نبی علیه السلام ته راتله نو ما دا نشو برداشت کولی چې زما شاه د نبی علیه السلام ته راشي نو ما نبی علیه السلام ته مخ کو او خپله شاه مې غشو ته ونیوله زه داسې عاشق یم د نبی علیه السلام یو دغه عشق و د نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو ښه دا عشق چې نبی علیه السلام وفرمایل وی ځان او خپل اهل و عیال د حرامونه بچ کړئ د حرامونه بچ کړئ خپلې ګېډې ته هم حرامه مه غورځوه خپلو بچو له هم حرامه مه وړه د هغې نه پس ابو دجانه رضی الله تعالی یو عمل شروع کړو
چې کله به د سار مونځ کېدو نو چې نبی علیہ السلام به څنګه سلام وګرځو نو ابو دجانه رضی الله تعالی په دعا ته نه سارېدو فوراً به د جماعت نه په منډه وته دعا به یې نه کوله یو ځل نبی علیہ السلام دې ساره چې ورګه دې چل کوي نو چې څنګه نبی علیہ السلام سلام وګرځاو ابو دجانه رضی الله تعالی په منډه د مسجد نه ووته نبی علیہ السلام په دویمه ورځ باندې سارو په دویمه ورځ بیا داسې چلو کو د سار په مانځه کې چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو د فوراً په منډه د مسجد نه ووته په درېیمه ورځ بیا نبی علیہ السلام سارو چې په درېیمه ورځ نبی علیہ السلام بیا سلام د سار د مانځ وګرځاو ابو دجانه منډه کړه چې دې وته د جمعات نه نبی اسلام ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه ابو دجانه رضی الله تعالی ودرېدو راشه زما خواله دی راغی د نبی علیہ السلام خواله کېناستو نبی علیہ السلام ورته فرمایل ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته حاجت نشته دی زما په خیال ستا الله ته حاجت نشته دی د الله پاک پیغمبر زه الله ته ډیر محتاج یم زه الله ته ډیر زیات محتاج یم د الله پاک پیغمبر ولی می حاجت نشته یو کوستا الله ته حاجت نو تابت دعا غوښتله ته دعا نه غواړي او په منډه ځي الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې هم دلته دعا غواړو نو ډېرو خلکو دعا ته حاجت نه وي په منډه وځي د مسجد نه داسې ده که داسې نه ده زه دلته دعا غواړم دغلته د مسجد په دې ور باندې ځای نه وي وځي دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي دا پوره خلک راغلی دی ښه دا څه راغلی دی دا پوره خلک دی دوی ضرورت نه لري دا ډېر مالدار او د الله نه بې پروا خلک دی کو چېرته الله ته ضرورت وي په دې دعا کې به شرکت کو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په یو څو موقعو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو موقع په هغې کې د فرض مونځ نه وروسته دعا غوښتل د فرض مونځ نه وروسته څه غوښتل دعا غوښتل په دې ټایم کې الله د انسان دعا نه رد کوي نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډې وخي دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پوره راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیہ السلام ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ابو دجانه کو ستا الله ته حاجت خو په دعا ته به ساري دي ته دعا نه کې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله تعالی فرمایلی الله پاک پیغمبره زه په منډه د مسجد نه ځکه وځم چې زمون کور سره په گاوند کې د یو يهودي کور دی او داغه په کور کې کجوره ولاړه ده او داغه کجوري څنګه زمون کور ته راوختي دي نو د شپې د هغې کجوري نه څه کجوري زمون کور ته ښکته غولي ته راتاوي شوي د شپې زه په منډه ځکه کور ته ځمه هسې نه زما وږي بچي راپاسي او دغه کجوري راټولې کړي وایي نه خوري چېرته نو زه په منډه ځکه ځان رسوم چې کجوري راټولې کړم هغې ګاونډي ته حواله کړم چې ستا د کجوري نه زمونږ کره دا دانې راتاوي شوي دا واخله هسې نه چې زه ځمه کور ته او زما وږي بچي راپاسېدلي او دغه کجوري خوړلي هسې نه زما د بچو ګېډې ته حرامه چېرته لاړه نه شي د الله پاک پیغمبره یو ځل مې خپل بچی ولیدو چې کجوری راغستې و د هغې نه خوړلی د الله پاک پیغمبر تالو ته مې وله ګوته ورسوله کجوره مې ترې بار کړه ځکه زما بچی په جړا شو نور بچی مې راته هم په جړا شو ما وی چې بچو جاړی مه خفه کېږئ ما زه دا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبللی شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبللی شي د یو غل په نوم باندې وبللی شي د پردی کجوري پټې کړې وي خپلې بچو له یې ورکړې وي الله دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېدې خوا ته یې ولاړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې تپوس یې ونه کړو فوراً هغې کور ته ځان یې ورسو د یهودي کور ته یهودي ته وي دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅوي په ما یې راخرڅه کړه هغه په دوچن دی په ډېر ګران ریټ باندې هغه کجوره خرڅه کړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دې بچو ته دغه کجوره ورکوه چې خوري ما تا دپاره واغستله ما ستا دپاره واغسته دا نبی علیه السلام سره مینه وه دا د نبی علیه السلام سره محبت و دا د نبی علیه السلام سره عشق و چې نبی علیه السلام وفرمایل د حرامو نه ځان وساتئ بیا سوال نه پیدا کېږي چې د هغې صحابي هغې ماشوم بچې ګېډې ته چېرته حرامه تلي مونږ هم وایو زموږ د نبی علیه السلام سره څه ده مینه ده محبت دی عشق دی صرف د خولې خبرې دي یقین په الله وکړه الله دې رحم وکړه ډېر کم داسې به یو چې موږ د زړه نه لګیا یو الله دلته به مونځ وکړو لکه مونځ خو پرېږده اکثر په جومات کې په غیبت باندې لګیا یو داسې ده که داسې نه ده
ستاسو د ټولو دا خبرې اورم زه ښکته کمره کې ناست یم ښه بره به ناست یې په بل باندې خو به خبرې راغښتې عجیبه انسانان یې په جومات کې ناست یې غیبت په کوئ په چغه چغه لګیا یې ما د کتاب کتو ته پکې هم پرې نه دی په جومات کې به ناست یو غیبت په کو پلان کې داسې او پلان کې داسې پلان کې داسې او پلان کې داسې الله نه یاره وکړه په مسجد کې ناست دی غیبت کوي دا ته څه کوي دلته به فرض مونځ وکړو بار ته به بیا لاړ شو چغلي به کوو دلته به مونځ وکړو چې پټي ته لاړ شو نو کوشش کوم چې پوله لګوم چې ځان ته یو انچه دوه ځای سیوا کړم دلته به مونځ کوم دلته به روژې کوم او دلته مې اکثر تسبیح په لاس کې او په چغلو باندې سر یم په لمسو باندې سر داسې پکې شته که نه داسې پکې که نه تسبیح اړو دا درز مو ورکړی په لمسو باندې چې دوه تنه به څنګه جنګوم صحیح ده که نه دلته به د خور عیسه وخورم خور له به عیسه نه ورکوم د خور عیسه به وخوري دلته به ځان ته اوچت اوچت نعتونه لګولې چې مدینې ته لاړې او ارمان مې دی په زړه باندې صحیح ده که نه خور له به عیسه څه ورکوم خور له به دا عیسه ورکوم چې عمرې لی بوځم دا نوی دغه راوتی دی ښه دا نوی پروګرام راوتی دی نن سبا خویندو له عیسه ورکول څه دي په خور باندې د 2 لکو روپو عمره کول عمره به پې وکړم بس د عیسې نه خلاص شوم خویندې وایي زه د عمره را باندې وکړه ته ما لاسې دې سپېره نه راکوله خو زه د عمره وکړه دا هم ښه ده نو په عمرو نه خلاصېږي په حجونو نه خلاصېږي چې زه به په خور باندې عمره وکړم او بس زه به خلاص شم زه به په خور باندې حج وکړم خلاص به شم هلته به ما ته به بیت الله شریف کې دعاګانې وکړي دعاګانې درته کوي د سره نه قبلېږي ستا په ګېډه کې حرامه پرته ده کو دا خور وایي الله وایي بخه خو الله فرمایي وایي ستا عیسی خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه ستا عیسی خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه داسې راوتی دی عمرو ده که نه دا راوتی دی ښه دا هم د نبی علیه السلام سره مینه ده صحیح شو که نه حاجي صاحب به ورته ویلی کېږي امیر صاحب به ورته ویلی کېږي مولي صاحب به ورته ویلی کېږي دلته به یې د خور عیسه خوړلي او زیات نیک عمله به هغه چې په خور باندې عمره وکړي نور رانه څه غواړي عمره مې پرې وکړه که نه دا عیسه ورته جدا که ورې ورکه کاپې عمرې کوي کو حجونه کوي کو خپل خاوند لی ورکوي دا بعضې پکې وایي زه یې ورله ورکوم خو وایي دا ما ته پته ده هغې دله نه یې ورکوي خاوند یې یادوي خور له عیسه ورکوم خو خاوند یې دله دی وایي هغه له یې ورکوي لکه نه دا تا ته چې پاتې شوي ته یې چا له ورکوي ته یې د بچو له ورکوي که نه ورکوي ته یې د ښځې له ورکوي که نه ورکوي نو د هغې هغه خاوند نه دی هغه له به یې نه ورکوي چا له به یې ورکوي هغه یې خاوند دی هغه یې بچي دي هغې له به یې ورکوي ولې تا له یې واپس درکړي څو دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه نه ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق نه دی دا مسلمانی نه ده دا د خولې مسلمانی ده دا د خولې مسلمانی ده د نبی علیه الصلاة والسلام سره حقیقي مینه او حقیقي عشق د صحابه کرامو هغه مینه وه هغه عشق و کو په حجونو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو ابوجهل 50 حجونه کړي دي په عمرو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو دغې کافرو زموږ نه زیاتې عمرې کړې وي نه په حج خلاصېږي نه په عمره خلاصېږي هله چې کله په ګېډه کې د حرامه نه وه په ګېډه کې د حرامه پرته ده او بیت الله شریف ته ولاړې او الله ته چغې وایي الله ما معاف که الله ما معاف که الله ما معاف که الله فرمایي نه دې معاف کوم په دې بدن چې دې دا کوم احرام اچولی دا دې په حرام اغوستی دی دا دې په حرام اغوستی دی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا يستجاب لذلك خوراک ته د حرامو اسکاک ته د حرامو لباس ته د حرامو د کوم طرف ستا دعاګانې زه قبول کړم نو که د بیت الله سره ولاړې که نه نو دا ستا د قبولیت نښه نه ده د قبولیت نښه دې دا چې په ګېډه کې د حرامه نه وي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خبرې ځکه کومه نن سبا د حلال او د حرام تمیز مکمل ختم شوی دی سود زیات شوی دی د ختم زیات انډرپلۍ سیوا شوي دي د چانسونو بیې سیوا شوي دي کومه حرامه موږ معاشره کې نه ده موجوده حرامه موجود ده یقین په لکه ډېر کم خلک به داسې چې زه دا کار نه کوم دا حرام دی ډېر خلک دې چانسونو ته ناست دی لکه وایي چانس مې ووه د چانسونو پیسو ته ناست دا نه و چې چانس مې ووه ځان له مې اور د جهنم تیار کړو نو به هر حال اول معاملات دویم ځل باندې څه شی دی عبادات اول معاملات
دویم عبادات، ځکه د عباداتو دارومدار په معاملاتو باندې دی. کو د یو انسان معاملات ټیک وو نو عبادات قبول دي، کو د یو انسان معاملات ټیک نو عبادات قبول نه دي. یو سړی د شپه او ورځ تهجد کوي، فرض منځونه دي کوي، نفلونه دي کوي، خو چې په ګېډه کې حرامه ده دا هېڅ نه قبلېږي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي کومې ګېډې ته چې یوه نوڼۍ حرامه لاړه الله یې څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، څلوېښت ورځې. نو عبادات موقوف دي په معاملاتو باندې. اول به معاملات سم کې ال هغې نه د عبادات قبلېږي. صحیح شو که نه؟ مونږ ته خو دومره پته نه لګي په جومات کې ناست یو، خو چې کله چېرته چا سره لږ غونته معاملات راشي مونږ ته پته ولګي چې د سیرو څو پخېږي، چې بار څه چل شروع دی، بار کم چلونه شروع دي. تاسو ته په خپله پته ده چې د چا کاروبارونه دي دغه دی ته پته ده چې کم ډوک بوک شروع دي. نو د الله دپاره خپل معاملات ټیک کړئ. دا د نبی علیه السلام سره عشق دی، دا د نبی علیه السلام سره محبت دی، دا د نبی علیه السلام سره څه ده؟ مینه ده. یوازې په خوله باندې نه، د خولې او د زړه خبره چې یوه شي دا د نبی علیه السلام سره مینه ده. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.